الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا حب الله عبدا أعطاه الرفق. ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا. رواه الهيثمي في مجمع الزوائد. جریر ابن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: ان الله عز وجل، بشک الله عز وجل، لا يعطي ورکوي على الرفق، په اسانتیا سره، په اسانۍ کولو سره، ما لا يعطي هغه څه چې نه ورکوي على الخرق، په سختۍ کولو سره. وإذا حب الله عبدا، او کله چې الله رب العزت محبت وکوي د خپل یوه بنده سره، اعطاه الرفق، نو الله عز وجل هغه ته رفق په معاملاتو کې آسانتیا، د آسانی کولو توفیق ورکوي. ما من اهل بیت یحرمون، داسې اهل بیت، داسې خاندان او قبیله به بیان نمومې، یحرمون الرفق، چې دوی له آسانی کولو څخه محرومه شوي وي، الا حرموا، مگر حقیقت کې محروم خلق دي دوی. ورونو، دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عظیم صفاتو څخه یو صفت دی چې د هغې اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت ټول اتباع فرد چې د انساني مجتمع کې اوسیږي، هغه ورته اړتیا لري، ضرورت ورته لري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې عظیم او ښکلي صفت باندې خپل ځان موصوف کړي. او هغه صفت څه دی؟ هغه صفت د آسانتیا دی، د آسانی کولو، چې د سختۍ او د شدت ضد دی. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق. الله رب العزت د آسانی په نتیجه کې، د آسان معاملې په نتیجه کې، د آسانی کولو په نتیجه کې، د رفق په نتیجه کې، د حلم په نتیجه کې، د نرم طبیعت په نتیجه کې هغه څه ورکوي کم څه چې د سختۍ، د سختې رویې په نتیجه کې نه ورکوي، کم څه چې په سختۍ باندې نه ورکوي. دا ورونو، دا تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خو د شیطان تعلیم او د شیطانانو د ملګرو تعلیم او د شیطانانو د جنی او انسی شیطانانو وسوسه موږ تاسو ته په زړه کې څه ده؟ موږ تاسو ته په زړه کې د هغې وسوسه دا ده چې دا د ډب مسلمانان دي. د څه شي مسلمانان دي؟ د ډب. دې ته چې سوټی نه وي، دا نه سمیږي، دا په کوتک باندې سمیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته څه وایي؟ الله رب العزت چې په اسانتیا باندې څه ورکوي، په نیکه معامله باندې، په اسانه معامله باندې، هغه په سختۍ باندې نه ورکوي. دا د انسان زړونه د چا په لاس کې دي؟ د الله رب العزت. قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. د زړونه د انسانانو د الله په لاس کې دي، کوم طرف ته چې وغواړي هغې طرف ته یې اړوي. چې الله ونه غواړي د چا هدایت، ته څوک په کوتک او په سوټي او په کیبل باندې هدایت په لاره باندې راوستلی شي؟ هرګز نه. تاسو وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت شروع کړی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کوتک او د ډنډې په زور خلک په اسلام کې داخل کړي دي، او که د حلم او د رفق او د آسانتیا او د نرم طبیعت په نتیجه کې، د نرم طبیعت په نتیجه کې خلک ورغله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته. داسې خلک ورغله لکه عمر رضی الله تعالی عنه چې د قتل په نیت باندې ورغلي، توره به یې راویستلی وه چې نن به نبي علیه السلام وژنمه. داسې خلک ورغلل چې زه نن مناقشه کوم، مناظره کوم د نبي علیه السلام سره، دا کم دین یې راوړی دی چې زموږ د عربو دین یې را خراب کړ. په دومره زور کې به راغلی و، په بدمشۍ به راغلی و. د نبي علیه السلام په مجلس کې چې به کېناستو، د نبي علیه السلام مبارکې قوارې ته چې به یې کتل، د هغې بردبارۍ ته چې به یې کتل، د نبي علیه السلام نرمو خبرو ته چې به یې کتل، د هغې زړه به ذوب شو لکه په اور باندې چې اوبه تویې کې. غصه، قهر به یې په مینه او په محبت باندې تبدیل شو. وجه څه ده؟ ورونو، وجه دا ده چې د انسان طبیعت دا دی چې آسانی مني، سختی نه مني. د انسان په طبیعت کې چې سختی وي، سختی په نرمۍ سره له منځه ځي، غصه په خوشطبعۍ سره له منځه ځي.
نو رفق د ځان سره ساتل، انسان باید رفیق وي، شفیق وي، باید انسان باید په بل باندې زړهسوی ولري. څوک چې 50 زړهسوی لري هغې سره سختي نه کوي. ورنه موږ بار بار دا عرض کوو چې مجاهد صرف جنگجو نه دی، صرف عسکر او جنګېدونکی نه دی. مجاهد د هر څه نه مخکې یو داعي دی، دعوت اخیستونکی دی، دعوت رسونکی دی، دعوت نشرونکی دی. د داعي دپاره یو عظیم صفاتونه عظیم صفت یو رفق دی. هغه انسان، هغه داعي چې خلک د الله د دین طرف ته رابلي خو رفق نه لري، آسانتیا په ژبه کې نه لري، په تعبیر کې نه لري، هغه کس د اصلاح فساد خو راوستلی شي خو خلک د دین طرف ته نشي رابللی. کار څومره په حقه باندې وي، کار څومره دلایل قوي هم وي، په تعبیر کې د خلکو سره اسانتیاوې کول، په معامله کې د خلکو سره اسانتیاوې کول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان دی. تاسو وګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په داسې یو زمانه کې راغی چې هغه زمانه شاذ او نادر به اوس دغسې سخت دله خلک پیدا کړي. خصوصا بیا زموږ ستاسو په وطن کې خلک مسلمانان دي، په اسلام کې وخت تیر کړی دی، د اسلام دپاره قربانۍ ورکړې دی، که شک نشته چې فاسق به موجود وي، فاجر به پکې موجود وي، حتی د ارتداد تر نتیجې پورې به خلک پکې تر درجې پورې به خلک پکې موجود وي. خو د کفارو د مشرکینو مکې قدر ته سخت دلی ته نشي رسېدلی، دومره سخت دله نشي کېدلی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه سخت دله خلک چې خپله لور به یې راواخیستله، د هغې د مور او خپلو خپلوانو په مخ کې به یې واخیستله او چته به یې کړه، دښتې ته به لاړو او کې به یې نوله او ځای به ورته راکېنستلو او د بچی به د ده سره لوبې کولې، مینه او محبت به یې ترې غوښتو، ژوندی به یې ښخوله. دا هغه انتها ده د سخت دلۍ. یو صحابي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وایي مانه نوم هیر شو چې ناست دی، یو ځل تبسم یې وکولو، بیا ډېر بد وژړل. چا پوښتنه ترې وکوله چې ولې؟ تبسم مې په دې باندې وکولو چې حماقت هم یو درجه لري. څومره احمق خلک وو موږ چې لورانې به م ژوندۍ ښخولې. ژړا مې په دې راغله چې خپله لور را په یاد شوه چې کله ما بولې وه، دښتې ته مې بوتله، خاورې مې ورته کېنستلې، قبر مې ورته جوړولو او د خاورو په نتیجه کې د ګرد و غبار په نتیجه کې د ما په ګیره باندې په مخ باندې وی چې ګرد را پرېوتو، د بچۍ به مې را جګېدله او د ما د مخ نه به یې دا خاورې لرې کولې چې بابا مې ګیره په خاورو شوه. خو د زما په زړه کې وایي دومره ترحم هم رانغی په دغه حالت کې هم چې زه په هغې باندې ترحم وکوم. راته د مینې بابا چغې وهي او زه دومره سنګدله یم چې صرف د دې پیغور نه چې ما ته قوم دا پیغور رانه کړي چې لور پیدا شوې ده یا په کور کې لور ورسره ده. ژوندی مې وایي ښخه کړه ده، د بابا نارې راته ولې ما ښخوله. هغه سنګدله خلک یو وخت کې هغه اندازې پورې راځي، هغه اندازې پورې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رفق او تربیت یې ولیدلو. چا چې به بیا ذباب مچ به یې مړ کړلو، په هغې باندې به یې اوښکې تویولې چې د الله یو مخلوق مې مړ کړو او الله رب العزت تسبیح یې بیانولو ما ولې مړ کړلو. دغه اندازې پورې بیا هغه نرم دله کېږي چې حیوان به یې بیا نه وهلو. دومره رحمدله کېږي چې چېرته به یې که چا ته به یې په ډېره غصه باندې سخته خبره وکوله، وروسته به راتلو په پښو به ورته غورځېدلو چې ما نه اوس په دې دنیا کې انتقام واخله، د ورځ د قیامت پورې زه بیا تا جواب نشم درکولی. د ورونو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اخلاقو باندې نن چې زموږ استاسو دا خبره بعض ملګري کوي، دا دروغجنه خبره ده، دروغ ده، مبالغه ده، بده خبره ده چې خلک دا وایي چې نه دا خلک بالکل د دې مخونه ګرځېدلي دي، د دې زړونه ګرځېدلي دي، دا په هدایت باندې نه راځي. دروغ خبره ده. دا زړونه قابل د تسخیر دي، دا زړونه قابل د اصلاح دي. زه درته وایم چې زموږ استاسو د ملت د خلکو د ګناهګارو د فاسقو فاجرو زړونه چې هر څومره سخت شي، چې هر څومره د فسق او فجور طرف ته لاړ شي، د مکې مکرمې د مشرکینو قدر ته نه سختېږي. هغه خلک الله رب العزت راواړول، دا ولې نه راوړي؟ دوی خو ابا او اجداد مسلمان دي، دوی مسلمان دي، د مسلمانو کورنۍ کې پیدا شوي. د غربي ثقافت ور باندې غالبه شوی دی، حالات په دې باندې غالبه شوي دي، عدم د دعوت دې ته دعوت موجود نه دی، ځکه خلک په بله لاره باندې تللي دي. ته نن خلکو ته دعوت وکړه، ولا وایي موږ ډېر ورته وویلې، ډېر ورته وایو، خو ته په کومه طریقه باندې خلکو ته وایې؟ ته په هغه طریقه باندې خلکو ته ووایه په کومه طریقه چې نبي علیه السلام ویلي دي. نبی علیه السلام په کومه طریقه؟ نبی علیه السلام به د خلکو کورنیو ته ورتلو، په نیمه شپه به یې دروازه ورته ډبوله، ورتلو به تنهایي کې به ورسره کېناستلو، هغې به کنځا ورته کولې، ده به د مغفرت دعاګانې ورته کولې، د هدایت دعاګانې به ورته کولې.
زما ستا په مقابل کې که لاړ شي جومات ته، په جومات کې چاته دا اعلان وکړو چې زه یو د دین یو خبره کوم که تاسو کښېنئ، که کوم کس صرف زما ستا د مجلس نه پورته شو کښېنناستو د څه ضرورت په اساس باندې، بس د ما تاسو دښمن وار دی وره منافق دی، دا منافق دی، دا د الله او د رسول خبره هم نه مني، منافق دی. نو ته یو چاته خپل تربور ته منافق یو ځل ووایې، هغه ستا دعوت ته بیا کښېني، هغه بیا ستا دعوت مني. دا چې ته په مجلس کې ناست یې په هغې باندې د کفر فتواګانې، د مرتد فتوا ورکول، فاسق او فاجر او بدې خبرې ورته کوې، د هغې نه ته دا توقع لرې چې هغه به ستا طرف ته راشي، تا نه به دین واروي. نو رفق کول، د خلکو سره نرمي کول، په نرمۍ باندې الله رب العزت د خلکو د کاڼو په شانتې زړونه د اوبو په شانتې درته نرموي. الله رب العزت چې کله فرعون ته هارون علیه السلام موسی علیه السلام لېږلو، ورته ویې فرمایل وقولا له قولا لینا، نیکه خبر ورته وکوئ، نرمه خبر ورته وکوئ، لعله یتزکه، کیدای شي دا نرمه خبره یې د په زړه باندې تاثیر وکوي. نو خلکو ته چې ورځئ ورونو، یو کار چې کوئ، که اصلاح د خپل اولاد غواړئ، که اصلاح د خپلې خور او مور او ښځې غواړئ، که اصلاح د خپلې قوم او قبیلې او د خپل کلي د خلکو غواړئ، که اصلاح د خپلو مجاهدینو غواړئ، دا په سختۍ باندې نه کېږي، دا په اسانتیا باندې کېږي. دا شیطانان دي، جنات دي، دا انسي شیطانان دي چې تا ته په ذهن کې دا خبرې در اچوي، دا فارمولې او دا اصول او دا قواعد د تربیې په ذهن کې در اچوي چې دا خلک د ډب خلک دي، دا د کوتک او د کیبل خلک دي، دا په بل شي باندې نه سمیږي. رونت په کیبل او په کوتک باندې به تر هغه وخته پورې سم شي تر څو پورې چې په سر باندې دا کیبل او کوتک ولاړي. سبا دغه کوتک او کیبل ته نه لرې شي، هماغسې بلکې واخذته العزة بالاسم، دا هم کیدای شي چې هغه د عزت نفس یعنی په ضد کې راشي، د هغې نه زیات کفر د سره شروع کړي. فلهذا د خلکو سره رفق کول او په اسانتیا باندې خلک د دین طرف ته راګرځول او د حق طرف ته راګرځول. نبی علیه السلام په زمانه کې یو کوچی راغی، عربي، نوی اسلام دی، د دین احکام ټولو خلکو ته نه دي رسېدلي. په جومات کې د نبی علیه السلام په مخ کې په مجلس کې د قضای حاجت دپاره جګېږي، له مخې جوابچي دپاره جګېږي، د جومات یو کونج ته ځي، د جومات په کونج کې کښېني، صحابان ټول ورباندې ورمنډه کوي. په ورمنډه کې دا څه کوې؟ نبي علیه السلام څه ورته وایي؟ هغه کېناستو، هغه شروع کوله. نبي علیه السلام ورته وایي مه پرېږدی، هغه ته تکلیف مه ورکوئ. هغه نه پوهېږي چې کله هغه خپل قضای حاجت خلاص کو، صحابه کرامو ته یې حکم وکولو چې په ډولچو کې اوبه راوړئ، په ټیمانو کې اوبه راوړئ، هغه ځای صفا کوي. او بیا یې د کوچي ته وویلې، کوچی یې راوغوښتلو، کوچي ته یې وویلې، دې بدو ته یې وویلې چې دا د الله کور دی، په دې کې د الله ذکر او عبادت کېږي، د داسې نجاستونو دپاره دا لایق نه دی. دلته نجاست کول جواز نه لري زموږ ستاسو په دین کې، او مرداري هم لرې شوه، سړی هم پوه شو. نو دا کوچی بیا څه وایي؟ بدو څه وایي؟ وایي والله ما رأیت مثل محمد، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانتې ما نه دی لیدلی معلما که معلم. بیا یې اسمان ته لاس نظر پورته کو او الله رب العزت په دربار کې دعا وکوله چې اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. دومره په جذبه کې راغی، ویل چې یا رب په ما رحم وکوئ، په محمد دې وکوئ، د ما او د محمد نه علاوه په هېچ چا رحم ونه کوئ. نبی علیه السلام تبسم ورته کو چې کو بدو ای کوچیا ای عربي، د الله رب العزت د دومره وسیع رحمت دومره درا تنګ کړو چې صرف زه او ځان دې پکې داخل کړل. ولې؟ ځکه چې نور ورسره سختي وکوله، په سخته باندې پوه کو. که نبی علیه السلام په دې مجلس کې نه وای او هغه داسې منډه ورباندې کړې وه چې ما مه کوه او راوینیسه، نو جامې به یې ویم پې بېعزته کړی به یې هم و، شرمولی به یې هم و، اخره نتیجه به یې دا شوې وه چې نن خو یې دا کړي، سبا یې کېدای شي بل شی هم درته پکې کړي وای. فلهذا د خلکو سره نرمي کول، خلک ګناهونه کوي، خلک به هر څه کوي، چاته چې تبلیغ کوئ هغه په رفق سره کوئ. ورونو کله کله د تعبیر چې کوئ، د تعبیر کله فرق لري. یو تعبیر نرم تعبیر وي، هر سړی در سره مني، نتیجه د دواړو تعبیرونه یې ورته وي، خو یو تعبیر سخت وي، یو نرم وي. په سخت تعبیر باندې هېڅوک تا سره خبره نه مني، بالخصوصا افغانانو کې عزت نفس د نورو قومونو نه څو چنده زیات دی. په نرمه باندې، په ننواتې باندې، په نرمه خبر باندې در سره مني،
په سخته خبره که ته په سل ځله په حق وي او دته اندازه او پته هم ولګي یقین یې هم شي چې ته په حقه یې، خو چې په د کومه لهجه یې دته وایې په دغه لهجه یې در سره نه مني. زه اکثره ملګرو ته دا مثال پیش کوم، ته په پښتنو کې که یو چا ته داسې ووایې چې د چا پلار راشي دلته غږ درته وکوي او څوک درته راشي چې پلار راغلی دی، کیدای شي هېڅ مسله نشته درته جزاک الله خیر ورځي، خو که یو سړی درته راشي درته وایي چې د مور میړه دی راغلی دی، بیا به څه ورسره کوې؟ اول خو به د خوله ماتوې، بیا به د پلار ته ورځي. دا پلار هم د مور میړه دی او که نه دی؟ مور میړه دی، تعبیر کې فرق دی. پلار او محترم پلار دی راغلی، دا تعبیر دی. او ته چې چاته دا بل تعبیر کوې، هذا القیاس هم داسې دین. ته چې اوس چاته ځې یو کس دی په جومات کې جګ شوی چاته وایي چې د الله تبارک وتعالی احکام ومنئ، د خپلې ګیرې د نبي علیه السلام د خپل مخونه د نبي علیه السلام په سنت باندې مزین کړئ، سنت ته یو آخرت ته یو حوض کوثر دی، دا طریقې ورته وښیئ. دا یوه طریقه ده. والله چار څومره سخت دله سړی درته نرمیږي، خو که ته که جګ شې د مخونه ته هم ګوره دا شنه شنه مخونه لکه د خرو غوندې، آیا در سره مني؟ کیدای شي ته ملا صاحب یې ډانډه به دې په لاس کړي، ټوپک به دې په لاس کړي، څو مجاهدین به در سره وي، څه به نه درته وي، په زړه کې خو به ښې کنځاوې درته وکوي چې لاړ شي اول ځای چې دغه دی څه ورکړه دا لږ خوشته والا که دام پرېږدم، کوي او که نه کوي. همدغسې کوي خلک په زور کفر ته د تعبیر په وجه باندې. ډېر هم داسې خلک لیدلي، ډېر هم داسې په مراکزو کې لیدلي، په کلیو بانډو کې هم لیدلي چې کله مسلمانان ورځي اول دعوت نه کوي، چې بیا یې لږ تحریض کې چې دعوت وکوه، سړی په ورته وایي چې لیتک سکت، کاش نه دی وای کړی. اول یې کوي نه، بیا چې شروع شي چې وی کوي په دې تعبیر باندې کوي. سپینګیري ته کنځا کول، مشر ته کنځا کول، خلکو په مخ کې سپکول، خلک ناست د دین په خاطر باندې جومات ته ورشي چې خلکو ته دین وروښیي. سپینګیری 80 کالان سپینګیری، 80 کالان سپینګیری، بابا تکبر ته جګ شاجي صاحب ته ووایه دا قنوت ووایه. دا قنوت کیدای شي زده یي، خو د خلکو د وړاندې هغه که لږ غلط شي تا څه وکړم، ته پر غنځا بد او سپک او ګیرې ته د ګوره سپینه ګیره تر اوسه د یو دعا قنوت نه دی زده، 6 کلمه دی نه ده زده، 5 کلمه دی نه ده زده. دا کوم تعبیر دی؟ دا تعبیر نه دی. په دې طریقه باندې خلک د دین نه متنفره کېږي، د اسلام نه متنفره کېږي، د مجاهدین نه متنفره کېږي. د خلکو عزت باید وساتو، د خلکو باید خیال وساتو. سپینګیری ګورې چې بېلارې دی، اولاد یې په مؤسساتو کې دی، اولاد یې په حکومت کې دی، لاړ شه یوه ورځ ورشه د کلي سپینګیری دی، د لمسي په سترګه باندې تا ته ګوري، داسې مه کوه چې درنه متنفره شي. لاړ شه ورشه یوه ورځ کور ته راوغواړه، ته ورشه په چي باندې ورسره کښېنه، ځان ته ورسره کښېنه، بل څوک دې نه وي. د ورځ د قیامت ور په یاد کړه، قبر ور په یاد کړه، آخرت ور په یاد کړه، سبا مرګ ور په یاد کړه. څه به په در درته وکړي دا اولادونه؟ ولې نه روه؟ د الله نه ولې نه یېرېږې؟ روزي رسان الله دی، ما ته یې راکوي، تا ته به یې خدای درکړي. والله چې در سره وي مني. اقلا که په زوی راونه باسي، اقلا دی خو په دې قناعت باندې شي چې زما د زوی په بده لاره باندې دی. د چا مونځ دی غلط ولیدو، د جومات په مخ کې خلکو ته مه وایه چې دا مونځ دی چې تی کوې، دا مونځ نه قبلېږي. لاړ شه ورته ووایه، طریقه ور وښایه. نو رفق کوئ او د خلکو خبرې دا وسوسې چې دا د ډب مسلمانان دي، دا په کیبل باندې صحیح کېږي، دا په ډنډه دا بل شی باندې نه صحیح کېږي، دا دروغ خبرې دي، دا شیطاني خبرې دي. بل نبی علیه السلام وایي چې کله الله رب العزت د کم بنده سره مینه او محبت وکړي، الله رب العزت هغې ته رفق ورکوي. نو چې کله دم ځان ولیدو چې خشن یې، سخت یې، شدید یې په معامله کې، پوه شه چې الله محبت در سره نه کوي، الله بغض در سره کوي، ځکه یې داسې بغیض جوړ کړی یې، ځکه یې داسې متشدد جوړ کړی چې هر سره حتی خلک د سلام اچول نه هم در نه یارېږي، څنګ ته څوک نه در نږدې کېږي، ځانه د مچۍ جوړه کړې ده. باید حلیم باید وي چې هر سړی غواړي چې ستا په مجلس کې کښېني، هر سړی غواړي چې ستا صحبت ته درشي، هر سړی غواړي چې تا سره سفر وکړي، هر سړی غواړي چې تا سره جهاد وکړي. وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې ته حلیم یې، رفق لرې. نو نبي علیه السلام فرمایي چاته چې رفق ورکړی شوی، چا سره چې الله محبت وکوي رفق ورکوي. او کم خاندان، کم اهل بیت چې د رفق نه، او کم شخص چې د رفق نه، کم د مجاهدینو ګروپ او مجموعه چې د رفق نه محرومه وي، نبي علیه السلام وایي چې یقینا دا د ډېر خیر نه محرومه دی. اصل محروم انسان دا دی چې رفق ورسره نه وي. الله رب العزت موږ تاسو حلیم طبیعته کړي، الله رب العزت رفق را نصیب کړي.